یو څو شعرونه پیش کوم اباسین صاحب چې ژوند مختصر غوندې مضمون دی تفصیلات نه غواړي ژوند مختصر غوندې مضمون دی تفصیلات نه غواړي د ضرورت دایرې کې کیږي خواهشات نه غواړي او ځنه خبرې د جذباتو نه بغیر نه کیږي منګل صاحب ځنه خبرې د جذباتو نه بغیر نه کیږي ځنه خبرې خو سوړ زړه غواړي جذبات نه غواړي او د شرک اډې د پښتنو په ځمکې مه اوږدوه د شرک اډې د پښتنو په ځمکې مه اوږدوه دا پښتنو په یو قیمت تجاوزات نه غواړي معذرت سره د شرک اډې د پښتنو په ځمکې مه اوږدوه دا پښتنو په یو قیمت تجاوزات نه غواړي او ډیره مشکله ده چې دا سړی جانان ته رسي ډیره مشکله ده چې دا سړی جانان ته رسي د عشق په لارې باندې ځي خو مشکلات نه غواړي ډیره مننه زه دا نه بعد د موږ د جرګې ملګری خو هغه به د افغانستان نمایندګي هم کوي قیوم زدران صاحب ته خواست کوم چې راشي تاسو ته خپل کلام پیش کړي جناب قیوم زدران صاحب دا یو نظم دی وړوکی غوندې د حالاتو ترجمه چې عجیبه غوندې کیسې دي څه بدرنګې مرحلې دي څوک ګډېږي خوشحالېږي او څوک غمجن دي بې اسرې دي خدایه کومې خوا ته لاړ شو په هر ځای کې دمکې دي په خپل کور کې یو بې کوره لګولې مو خیمې دي هر عمل مو پر یاد دی که ملمونځ دی که روژې دي نه زکات شته نه خیرات شته بلاګانې راپاسې دي ټول دروغ منافقت دی خوله یوه د ژبې دوې دي خدای ګو هېڅ راته ښکارېږي که طوفان که زلزلې دي پښتون لر دی او کبر دی ټول زمن د یوې ادې دي او جهان واړه جلوګر دی د پښتون ډیوګۍ مړې دي نه د دین نه د سدین شو یو روپۍ دي بل بنګلې دي خپه څپلۍ مو نه سمیږي په اغیار مو فیصلې دي شیطان مخکې موږ پسې یو زو دوزخ ته قافلې دي ساقي مړ دی پیالې ماتې بندې شوې میخانې دي دا شراب دي او کوینې ډکې کړي پیالې دي سطر نشته ادب نشته مارکیټونه د میلې دي او خلالیږو لکه افسونه دا د کوم ملا فتوې دي موږ په دوی کړی باور دی دوی په موږ کړي نخرې دي موږ د ورور په مرګ کې کړي څومره لوړې کارنامې دي ښکار ته ځي د انسانانو ورسره تېرې چاړې دي خپل ځان ته لګیا یو د پردو نه مو ګیلې دي او د چا اوښ کې په مخ درومي د چا زل پې پرې خورې دي شپونکی ورک دی شپېلۍ بنده ګډې وډې یې رامې دي څوک مو پیر څوک مو فقیر شو رنګ په رنګ مو طریقې دي او د چا لاسو کې خنجر دی د چا لاسو کې تسبیح دي چا ټوپک په مټ اخستی چا اخستې بسترې دي ګلان واړه ځوانې مرګ شو وچې څانګې یې پراتې دي خوشحالیو کاټې وړې د غمونو سلسلې دي ډېره مننه خوشحالیو کاټې وړې د غمونو سلسلې دي چې دا څه قهر نازل دی په هر کور کې جنازې دي دا موبایل زمانه شوه بس فلمونه دي ډرامې دي خدای رسول رانه هېر شوی د قرآن په مخ ګرځې دي شیخه دا خبرې پرېږده اوس خو نوې مسالې دي او مونږ په دوی کړی باور دی دوی په مونږ کړي نخرې دي د نفرت ورونه بل دي د بارودو سرې لمبې دي هغه موږ یو بل څوک نه دي د چا سترګې چړندې دي جنګ مو دین جنګ مو مذهب دی جنګ زموږ سرمایې دي د سیکانو مدي ګیرې د هندوانو مو جامې دي د سیکانو مدي ګیرې ډېره مننه د سیکانو مدي ګیرې د هندوانو مو جامې دي پښتانه په کوم دلیل یو ختم شوي مو هجرې دي عمر تیر شو سبا نه شو د تیارو نه ډکې شپې دي په سرونو کېږي لوبې لیونتوب که تجربې دي د پښتون په وینو سره دي که غزل دي که ټپې دي مشران شول د خاورو لاندې ورکه شوي مو جرګې دي د مولانا تپوس مه کې د قیامت د اعلامې دي تو باګار شه قیوم خانه آخري وخت دی فتنې دي د توجه نه یو جهان مننه